غمجن مازیګر دی بیلتا نه مسافرا الله خود ذرا ولا جانا نه مسافرا الله الله خود ذرا ولا جانا نه مسافرا غمجن مازیګر دی بیلتا نه مسافرا زما دلری وطن یارا دې تخما او رالیګا سبه کما خفا مشت دلتا شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی خپرونه ده زما د لرې وطن یاره زما د لرې وطن یاره په دې خپرونه کې موږ په عرب هېوادونو کې د میشتو افغانانو پښتنو ژوند جواک د هغوی هلې ځلې هغوی د ځان په اړه د خپلو کورنو په اړه د خپل هېواد ته خپل ملک ته خپلې خاورې ته د راپېښو ستونزو په حواله څه فکر لري څه سوچ لري څه فکر کوي پر دې ټولو خبرو باندې هغوی سره موږ خبرې کوو نن موږ عمان ته راغلي یو په ګڼ شمېر افغانان پښتانه دلته کې ناست دي دوی سره به خبرې اترې کوو ملګري راغلي دي هغوی به تاسو ته د خپل وطن د خپلې خاورې ډېرې خوږې خوږې سندرې وایي ځوانان به پکې اتڼونه اچوي زموږ ملي اتڼ به یې پکې حاجي صاحب ته خواست کوم چې راشي او یو څو خبرې هغه سره د نننۍ خپرونې په حواله باندې وکړم حاجي صاحب راشي تا د حجرې محفل تمام کو تا د حجرې محفل تمام کو زه د ګاونډ جنکۍ اوس راغونډوم حاجي صاحب ستړی مه شه په خیر راغلی تاسو سر کلی وایو خیر راغلی تاسو تکلیف نه دې ځای پورې راغلی ډېره مننه ټولو مېلمنو راغلو مېلمنو ته مشرانو کشرانو ته ټولو ته هر کلی وایو حاجي صاحب چې چته پښتاني چته افغاناني شمشاد ټلویزیون ورپسې ځان رسوي ځکه شمشاد ټلویزیون ستاسو ده بالکل شمشاد ټي وي د ټولو پښتنو دپاره لرو بر دې دپاره ښه کوششونه کړي دي هر ځای ته هزار نه سوله ده د نن چې تاسو دلته راغلي یې تاسو نه ډېره مننه یو والا مننه چې دلته راغلي یې موږ سره په دې هغه کې مشارکت وکړلو ډېره مننه موږ هم ډېر خوشحاله شو چې عمان ته رالو او دومره په ګڼ شمېر هم خپل وروڼه ولیدل حاجي صاحب دا راته وایه ستا نوم څه دی په افغانستان کې د کوم ولایت زما نوم ګلولي جان ده د خوست د لاکڼو د بابرو کلي اوسېدونکی او څو روخ هم دلته په عمان کې زما ټول دلته 36 کاله وتلي 36 کاله مسافري 36 کاله مې کړې هلک هم ترې راغلی او بچي دې دلته بچي مې دلته مخکې چې به داسې ودونه جوړېدل دلته خپلو خپلوانو په وطن کې ډېر انتظار کوو چې دا صرف پلان کې واده دی او هغه به راځي که خیر یو بیا به میخې حلاله یو بیا به خیرات یو بیا به مته جنج یو بیا به پکې ډېره خندا خوشحالي او تړونه به پکې اچوو نو ستا پړه کې دا رانه چېرې لړ شو په خپل وطن کې را خادي هغه خپلو خپلوانو راوسو دا خبره ستا خبره خو بالکل ټیک ده په ځای ده وطن کار څومره هغه شي خپل وطن خپل وطن ده هر چا دپاره په وطن کې امن نشته دا یو ډېر لویه ستونزه ده خو امن لپاره به څه کوو ستاسو په شان مشران جولای به په خلکو ګرځو مینتونه به ورته کوو په خپله به لښکر به جوړو څه خو د وطن لپاره د امن لپاره پکار دي کار څه مونږ په نورو هېوادونو کې وخت تېر کړو ځای خو زمونږ هغه ډډه خو به هلته لګوو دا خبره خو ستا ټیک ده خو خبره داسې ده چې ټول خلک ټول افغانان که چېرته دې دپاره دا فکر ونه کړي دا هغه فکر ونه کړي اوږد فکر ونه کړي تعلیم نه وي هېڅ نه کېږي که مونږ تعلیم یافته شو دا هغه ونه کړو ما ټولو پښتنو ورونو ته افغانانو ته دا خواست دی چې په خپلو بچیانو تعلیم وکړي او تعلیم دی چې خلک اسمانونو ته ورسول زمونږ چې پاتې دي تعلیم دې لاسه بل یو درخواست ټولو افغانانو ته دا کوم چې دا توپیر دې نه کوي چې دا زما لور ده او دا مې زوی ده دا دې بل کور ده دا هغه کې دې سوچ وکړي چې دا مې یوه مور جوړېږي دا به زمونږ معاشره ټوله تربیه به جوړېږي تعلیم به جوړېږي تعلیم یافته به شي نو مونږ به دې هغه نه خلاصېږو دې جنګونو نه دې بدامنیو نه دې هغه نه کله چې تعلیم نه وي په یو ملک کې هېڅ هغه نه شي کړی نه امن راتلی شي او نه پرمختګ کولی شي
ډیره مننه چې صاحب سبق ډیر ضروری دی که موږ غواړو چې خپل وطن د دنیا د نورو وطنونو سره د نورو ملکونو سره سیال کړو د هغې لپاره سبق پکار دی که موږ غواړو چې په خپل ژوند کې اسانتیا پیدا کړو مخکې لاړ شو د هغې هر څه لپاره سبق ډېر ضروري دی ستا په زړه کې بل کومه خبره شته چې د نړۍ ټول پښتانه دا ګړی تا ته ګوري ته ورته کول غواړي بیا دا خبره کوم ټولو افغانانو ورونو ته کلر دی او کبر دی چې دوی په خپلو بچیانو تعلیم وکړي زما په دې خبره اصرار دی بیا هم خپل بچیان یو وخت ډوډۍ دی وخوري یو وخت دی ونه خوري خو په زمانو دی تعلیم وکړي او چې کله تعلیم نه وي هېڅ به نه وي اجسب تا خبره کوله او ما ته د افغانۍ مور چې کونډه وه د هغې غټه پره یاده شوه چې بچیا سبق نه کلار نشي بچیا سبق نه کلار نشي زه به ماشین پردی سرخه به چلوم تا به ساتم ډېره مننه ستا خبرو ډېره مننه د مینې د ناتر سره رقیبانو سره ژوند دی د مینې د ناتر سره رقیبانو سره ژوند دی د ترند اوسۍ د شرمخانو سره ژوند دی په لویه لار مو لوټ کړي او په لویه لار مو پرېږدي په لویه لار مو لوټ کړي او په لویه لار مو پرېږدي زمونږ د رهزنو رهبرانو سره ژوند دی او زما د عقیدې او نظریې جنګریز په سر دی زما د عقیدې او نظریې جنګریز په سر دی زما د محبت د دشمنانو سره جنگ دی حاجي صاحب ستړی مشه په خیر علي مهرباني ټول ستړي مشئ زه حاجي نور ولی جان ګومان کې د ټولو قومونو نمائندګي کوم غواړم چې دغه ورته څوک راغلي دي ډېر خوښ یم چې دغه فخر او خوشحالي ما نن ولیده ولې موږ تاسو ډېر غمونه لیدلي دي ډېرې ورځې مو کړولې دي اما نن دې داسې یوې خیمې لاندې ناست یو دا ډېره د خوشحالۍ او د فخر خبره ده دا د ټول نه ډېره د فخر او خوشحالۍ خبره ده چې موږ په یووالي او اتحاد ونځېږو او هر وخت موږ اتحاد او اتفاق وغواړو داسې افغانان هر کلر دي او کبر دي موږ هر وخت د اتحاد دپاره د یووالي دپاره یو موټی شو او یو موټی یو اتحاد او یو اتفاق وو حاجي صاحب دا راته ووایه چې څنګه مخکې حاجي صاحب خبره وکړه هغه وی چې په وطن کې امن پکار دی د امن لپاره زغم پکار دی صبر پکار دی او صله پکار ده د دنیا نور کامونه د هغې په منځ کې هم په خپله کې شخړې وي د هغې په منځ کې اختلافات دي ستونزې لري په خپلو کې خو خپل اختلاف چې کنه د جرګې د لارې د مرکې د لارې حل کوي در پښتنو په دې رویو کې په دې خوی بوی کې را دومره غصه دا دومره تاو دا دومره تریخوالی ولري اصلا موږ خو تاسو دا لیدلي دي او وینو چې د پښتنو په منځ کې یوه داسې بدبختي د موږ تاسو نیکون نه پاتې شوې ده چې هغه د جګړو یا د مشکلاتو سبب ده چا محاسبه نه ده کړې اگر چې نن هم زه په دې جلسه ناست وم د خوست والي صاحب سره په دې خبرې وکړې چې دغه چا محاسبه نه ده کړې دا ټول ورونه اوري چې دا یوه متر ځمکه څومره قیمت لري او څومره پیسې موږ پرې لګوو چې دوا او جنجال خطه د مرګونو حساب ته ورسېږي نو زه ما غواست دي ټول ورونه دغه ده چې اصلا دغه مشکل چې راغلی دي د محاسبې د وجې راځي ټول ورونه باید محاسبه وکړي چې د ځمکه باندې یا په دا پټي یا په دا پوله زه لنجه کوم جنجال کوم د دې قیمت څومره ده که یو جیرب موږ په 10 لکه حساب کوو هغه ارزیابي کوو چې د یو متر قیمت 10,000 کېږي زه ولې چاته 10 لکه روپۍ ورکړم زه ولې چاته رشوت ورکړم نو امن راتلی شي په خپلو کې باید امن راولو الحمدلله نن په افغانستان کې د پخوانه ډېر امن ده نور امن را روان ده انشاءالله امن به راځي خامخا د پښتنو په اتفاق به راځي ډېره مننه ستاسو ډېره مهرباني ستاسو درنو خوږو خبرو مننه تمبل په زور وهم ابوبې تمبل په زور وهم ابوبې سبا به ګورم ستا د ګوتو پر هرونه راځئ چې یو خوږه سندره دا د روپ ملګري نه واورو د سرګړونه خو پړې نه جوړېږي او د ګیدړه زمن پیاوړی نه جوړېږي او چې د تورې کارنامې پاتې نه وي تش په غوړو سر پرې کړي نه جوړېږي
هو مرګرو چې د اصل نامي او په صفات څوک نو مولي نه جوړیږي سم غرونه ټول ګلې ګلزار لري خوس په کشمیر لندن می ورنکم غرونو کې نختر سبا چینار لري خوس په کشمیر لندن می ورنکم سمه د ګلزار لري خوس په لندن کشمیر می ورنکم سمه کې او غرونو کې نختر سبا چینار لري خوس په کشمیر لندن می ورنکم خوس په کشمیر لندن می ورنکم کشمیر لندن می ورنکم ټول د غیرت خلکو شان لري خوس په کشمیر لندن می ورنکم غرونه سمه څکلې ګلزار لري خوس په لندن کشمیر می ورنکم غرونه کې نختر سمه چنار لري خوس په کشمیر لندن می ورنکم خوس په کشمیر لندن می ورنکم
مشت دلتا خفا مشت دلتا مالا تخپل برخه راکا مالا تخپل برخه راکا تا به د صبر خزانه متلوي اجي سه ډیره خوږه سندره مور در ستړی مشه په خیر الله دې مال الله دې کامیاب کا تاسو ستړي مشه اشب سال خیر لله الحمد دې خدای احسان تاسو خیر په خیر غلي سفر نه اجي سه په خوا به زمونږ پر وطن کې وجري وي الکان زلمی و باغی کې ناسو د مشران نه به زده کړه کوله خپل دود خپل دستور د خپل تاریخ د خپل کلتور د خپل ژبې د خپل روایتونو نه خبرېدل هغه وجره مونږه د منځه لاړه اوس په کلو کې هغه وجرې نشته هغه د شریک هغه وجرې نشته تاسو ګڼئ چې د وجرې د نه موجودګۍ د وجې زمونږ په کلتور او زمونږ په روایتو باندې څه اثر کوي دا خو څرګنده خبره ده ټول جهان ته د پاته ده موږ خپل افغانانو ته پښتنو ورونو ته خود پته شته چې هغه وجرې هغه پخواني وختونه هغه اتفاق اتحاد وحدت کې خو ډېر فرق راغلی دی خو بیا یوه خبره کوم چې د موجوده د نوی نسل څومره چې موږ هغه کمزوری فکر کولو نه دی بلکې لله الحمد بیا هم د موږ په دغه نوی نسل کې پخوانی دود دستور اگر چې په پردي ملک دی په پردي وطن دی نو هغه خپل وطن کې خو خامخا هغه خو 100% موجود دی خو په د پردي ملک کې چې کوم موجود دی هغه کوم د خپل د وطن دستور غیرت ایمان فکر د ټول موجود دی هر سره د خپل د وطن مینه لري زه چې څومره دوی ته فکر کوم لله الحمد هغه څه شته اوسه پورې ختم نه دي شوي مګر چون د خلک زیات په سفر کې شول د سفر د وجې نه هغه دود دستور کې لږ څه اثرات موجود دي لکه ته دا ګڼې چې زلمي چې کوم دی نو په خپله ژبه په خپل تاریخ او په خپلو روایاتو باندې مین دي مینه ورسره لري ډېره ډېره ځکه اول د دغه ښکلي پروګرام په موجودګۍ کې تاسو خپله فکر ورته وکړئ ټول پښتنو ورونه د پښتنو بچیان واړه دي که غټ دي که سپینګري دي که مشران دي که کشران دي ټول دا مینه لري چې د خپلې پښتونولۍ د خپل عنعناتو دستور په تناسب دوی خپل شوق مینه اظهار کړي هغه خپل دود دستور پر مخ ژوندی وساتي نو نن تاسو خپل ګورئ چې شته لله الحمد سپورې لږ شته ختم نه دي شوي هغه څه چې تاسو خیال پخوانی تاریخ هغه تاریخ خو خامخا پار کوي ځکه چې نسل تر نسل پار کوي مګر په خارج د دولت کې چې د خپل د افغانستان په خارج سطحه دغه څه چې تاسو ګورئ زه دغه بیا هم افتخار ګڼم چې الحمدلله یعنې سپورې په زړونو کې د خپل وطن مینه شته ډیره مننه عزیز تاسو سره زه به چون تاسو د طلب کړم د میدان ته نو خامخا به زه د سپینګرو مشرانو د کشرانو دپاره دوې خبرې وکړم که تاسو اجازه وي اول خبره مختصر زه د دغو ټولو راتلونکو مېلمنو ته خپله د ځان طرف نه ستړی یم چې ټول د په خیر راغلي وي خدای تعالی دوی کامیاب کړي او یوه خبره بله کوم چې د تاسې دغه د شمشاد تلویزیون کارکنان ډیر زه د فخر وړ ګڼم چې دوی په هر محفل کې د خپلو افغانانو د لر بر پښتون د قوم د سرلوړیتوب په نوم د دوی د نوم د اظهار په نوم چې په ټول جهان کې دوی سرلوړي او جهان ته وښیلی شي چې پښتون قوم یو باغیرته قوم دی اتفاق اتحاد وحدت لري نو تاسې په د ټولې نړۍ کې چې تقریبا یعنې 2.5 شله ملکونه دي په هغو کې تاسې شبکې لروئ او تاسې ټول جهان ته د خپل پښتون د خپل وحدت اتفاق اتحاد ورښیئ نو دا د تاسو لپاره لوی تکلیف هم دی مګر د پښتون قوم لپاره تاسو عظیم خدمات دی نو زه تاسو ډیره مننه کوم تاسو د خدای پاک توفیق درکړي چې همدغسې همیشه دپاره تاسو پښتنو ته خدمت وکړئ ډیره مننه چې صاحب ستا درنو کوم الله مو کامیاب کړي دا تا ته چا وی چې مین شه دا تا ته چا وی چې مین شه په سپینه ګیره د سیلاب د اوښکوزي ستړی مه شئ په خیر ډېره مهرباني تاسو نه یو جخامنه ده تاسو نوم څه دی او په افغانستان کې د کوم ولایت او زه لیونان نومیږم د خوست ولایت یم ولایت مو خوست ده ولسوالي صبري خلبسات نو دا لیونی خو اکثر د شاعرانو او ادیبانو تخلص هغه ځان سره چې کندنو یې نوم سره نو تم شاعر ادبي دا مې تخلص ده
نو شاعري کوي شاعري نه کوم شاعري نه کوي نو سره ځان له تحدث خې دا عجیبه خبره نه شاعري مینه ده کړی شاعري دي خوخه خوخه مې خو کړی مینه ده خوشحال بابا د رحمان بابا شعر د یاد دي رحمان بابا خوشحال خمخال ته یاد زون بیا کل کا چې خالق دی غمخور شي زون بیا کل کا چې خالق دی غمخور شي او خیر مکه کا چې خالق کی غمونه واه 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 ډېر نو هر پښتون له پکار دی چې خپل بچو او په خپل کور کې د خوشحال بابا د رحمان بابا د ملنګ جان بابا د غنی خان د حمزه بابا دیوان په کور کې کېدی د برکت لپاره کېدی دا هر پښتون فرض دی چې په خپل کور کې نور خو کتابونه کېږي خدا سره خامخا کېږي چې پښتون مخوخ نه دي پښتنو پاکستان کې افغانستان کې مخوخ نه دي دا ولی چې په هر ځای کې پښتون مري پاکستان کې پښتون مري او افغانستان کې پښتون مري او پنجافان نه مري اجي صاحب منګه د اچا مرګ نه غواړو پښتانه خو موږ وایو چې زمونږ نه خلک کلار کینی د پښتنو نه کلار کینی زمونږ د وطن زمونږ د خاورونه زمونږ سکولونه زمونږ ودانۍ زمونږ پلونه زمونږ هسپتالونه دا راته نروانه ته څه غواړې اوس غواړم چې افغانستان کې هر څه په کلامي زوینه نه غواړم زه د سیشون غواړم لکه د وښمن چې روان ده خوشالتي غواړم دا خلک ټول زبیدل دي دا غم سپلې جګر خون دي دا هر یو ته مشکل پیښ په افغانستان کې ډیره مننه چې صاحب ستاره درنو خبرو الله دې وکړي چې زمونږ استاد په وطن کې امن راشي ودانی پکې راشي آبادی پکې راشي ډیر خوان بو کې او زمونږ هر ماشوم سار اسکول ته ځي ډیره مننه تاسو ډیره مننه یو جهان مانه مې د یار تصویر لون شوه دروس شوه دی زه چرته بیګا په جړې دو کې ود شوم راځي چې دروپ نه خوګه سندرو جنتونه په غضب دي ستا بڼه مې حتی زړه جیب کې وایي ګوتې لکه شوخ ماشومان دومره بې ادب دي ښکلې مغزې خامخا سترګې اوړي بورګان خو د ګلونو په مذهب دي هدارې زهیدان سپي د دوزخونو شاعران خوشکې داندې ښکلې رب دي
में पड़े दे दाग में चढ़ो दाग में पड़े दे तात में तो बड़े आवाज डर करे दे तात में तो बड़े आवाज डर करे दे दाग में चढ़ो दाग में पड़े दे दाग में चढ़ो दाग में पड़े दे तात में तो बड़े आवाज डर करे दे तात में तो बड़े आवाज डर करे दे ژوندون می کللو للو تمشون ژوندون می کللو للو تمشون ژوندون می کللو للو خوب یې د غم تورې پېښوارې دی خوب یې د غم تورې پېښوارې دی تا ته مې توی وړی آواز درکړی دی تا ته مې توی وړی آواز درکړی دی دا غمې چړې دا غمې خفا مشت دلتا د لوی
لارې مسافره د لوی لارې مسافره په دیدن موړ شوې که مخ بیا در واړوه ستړی مه شي زلمیه په خیر راغلې خیر اوسې ته ستړی مه شې ستا نوم سره په افغانستان کې د کوم ولایت زما نوم ګل د پکتیکا د ولایت سروبي د ولسوالۍ او څومره وخت مسافر بس مسافري وه تقریبا 2004 کې راغلی یم نو اوس 3-4-5 وارې تللی یم کور ته اوس لا رنګوټیا کې اوس تقریبا 10 ورځې کې چې راغلی یم د خپل وطن درته څه څه ډېر یادېږي داسې پکتیا راته څه یادېږي ډېر داسې بس د خپل وطن نو کلی ډېر راته یادېږي افغانستان ټول مو وطنوال راته یادېږي یعنې چې له وطنوالو سره مې ژوند کولی بس نو غریبي له لاسه دلته راغلي په دې وطن کې ناست که په خپل وطن کې کار وې روزګار وې ته او ستا په شان دا په لکونو پښتانه چې د دنیا پر ټولو ملکونو کې مسافر دي په ټوک ډوډۍ پسې لکه زما په شان لکه ستا په شان نو دا مټې دا ذهنونه دا به د خپل وطن د ودانۍ او د آبادۍ لپاره په استعمال کې راتلل ته څه فکر کوي بس نو موږ داسې وایو چې خدای دې وکړي چې افغانان دې داسې محکم ته ورسوي او په خپل وطن کې ژوند کوي او په خپل بل وطن نور وګړي ورته راځي افغانستان کې مسافري کوي الله تعالی موږ داسې دواګانې کوي چې افغانستان دې نو داسې کړي چې نور خلک ورته راځي تا په خپل ژوند کې د خپل وطن لپاره یا د خپلې خاورې لپاره داسې څه کار کړی دی چې نن پرې ویاړ کولی شي نو بس ډېر کړي دي داسې ویاړونه نو لکه په زړه کې دې څه شته چې په آینده کې به مسافرین کړې ده ورته یعنې داسې چې موږ لږ څه لاسته راوړنه وکړو یا پیسې څه وګټو افغانستان کې کار پرې وکړو نو تر اوسه بالحاله پورې نعمت ته چې انشاءالله چې موږ اوس رسۍ پیدا کړو انشاءالله لازم له افغانستان ملکي وګړو سره له بېوزله خلکو سره به لازم څه مرسته کوو چې موږ ته الله تعالی وګوري او کړي موږ دې څه نه څه انشاءالله ډېره مننه ستاسو ډېره مننه ستړی مه شئ ورور په خیر راغلې په افغانستان کې د کوم ولایت مشر تاسو ته مونږ هرکلی وایو چې په خیر سره دلته راغلي یئ زموږ پښتانه وروڼه او زموږ ملي بیرغ په ټوله نړۍ کې تاسو ښکاره کوئ الله دې وکړي چې موږ خپل وطن افغانستان د دنیا د هیوادونو سیال کړو او زموږ د ملي بیرغ هر ځای کې او هر افغان له هر پښتون له پکار دي چې افغانستان بیرغ په خپل کور کې وساتي دا زموږ د ملي ویاړ دی ډېره مننه مونږ په دې باندې ډېر افتخار کوو چې تاسو دلته راغلي یئ او زموږ پښتانه وروڼه په ټوله نړۍ کې ټولو خلکو ته ښکاره کوئ دا زموږ دپاره د ویاړ خبره ده او زموږ دپاره ډېره د افتخار خبره ده چې زموږ مشران او کشران په ټوله نړۍ کې 160 ملکونو کې خلک ورته ګوري او موږ ورته ولاړو خبرې ورته کوو ښه دا راته ووایه ته خو زلمی سبق دې ویلی څومره سبق دې ویلی 12 پورې مخکې دې ولې ونه ویلی مخکې سبق دې په مخکې ولې پوه نه بس مسافرۍ ته راغلو دلته راغلو نو مسافرۍ ته ولې راغلې څه ستونزه دې لرله څه مجبوري وه غریبي وه سبق ترې شوق نو څه بس دلته کاروبار و د هغې دپاره راغلو سبق مو پرېښودو سبق ویل نو پکار چې کاروبار سړی سبق وي خپل کاروبار نور خو بګړندی په مخ کې بوځي ته فکر سبق دپاره الحمدلله نور ورونه دي هغه سبق وایي او ما سبق د کار دپاره پرېښوده ځکه چې هغوی چې سبق وایي او زه ورته تا ته پته شته چې پیسې نه بغیر سبق نه ویل کېږي نو هر څوک به ځان له سبق وایي که نه ګوره سبق به ته ووایې زه به وم ټولو افغانانو ټولو پښتنو ماشومانو باندې سبق وایي دا راته وایه تا چې په خپل ژوند کې زموږ داسې کوم شاعران دي ادیبان دي د پښتو کتابونه ګورې چې په خپل کور کې تاسو کره شته د پښتو کتابونه او د ګلرو په شانتې شاعران او داسې نورو شاعرانو سره موږ ناسته پاسته کوو کوم شاعر دی شاعران خو پخواني شاعران زموږ ډېر خوښېږي او په د اوس دور کې چې کوم شاعران دي د هغې د شاعرانو نه ګلرو الحمدلله ښه شاعر دی او نور ډېر شاعران دي چې نوم یې اوس په دې مهال ماته نه راځي یو شعر راته وایه شعر د چا شعر درته ووایم چې د چا د خوښې هغه خپل ځان شعر به درته ووایم خپل شعر چې اوس مې جوړ کړو زه پښتون یم پښتونخوا سره مې مینه ده زه پښتون یم پښتونخوا سره مې مینه ده په دشتو او که غر کې دي د هر چا سره مې مینه ده ډېر ښه دشمن د کلي منځ ته راغی دشمن د کلي منځ ته راغی لالیه پورته شه چې ملا دې وتړم ډېره مننه تاسو نه ډېره راځئ چې دا دروغ مرګنې یو خوږه سندره وکړو نصیب ہے گردا گر زمین کلا خوش کلا
پکتیا تا کلا خوست کلا پکتیا
زم سبب راشم راکا وغاړه خدای مو بیا یو ځای کې دواړه که نن زم سبب راشم راکا وغاړه راکا تاسو وکړو د سره زمونږ د نننۍ ورځې خپرونه سره ترسي زه نزار یوسفزی د کیمرمین صبر خان
او مشتاق احمد عادل سره د تاسو نه اجازه غواړم په لوی او مهربانه خدای مسپارم. خاد او آباد اوسئ. د الله په امان.